هغه چې په اور کې وو او خولې ته به راپورته شو بېرته به لاندې کېده دا هغه نران او ښځې دي چې هغه زناکار دي په زنا ولګیایي. نبي علیه السلام یې سترګې هم زنا کوي. د سترګو زنا دا ده چې سړی نامحرمې ښځې ته ګوري، ښځه نامحرم سړي ته ګوري، دا د سترګو زنا ده. د لاس هم زنا کوي. لاس زنا دا ده چې سړی نامحرمې ښځې ته لاس ورکوي، نامحرمه ښځه نامحرم سړي ته لاس ورکوي. پښې هم زنا کوي. یو بل زنا دا ده چې سړی د نامحرمو ښځو طرف ته ورروان وي یا ښځې د نامحرمو سړیو په طرف باندې ورروانې چې دا قدمونه اخلي. او یو دا موږ ته چې په پښتو چې غټه زنا ورته وایي چې هغه جماع ده چې وایي د دغو زناکارو به دغه سزا وي تر قیامته پورې چې په دغه قبر کې به اور ورته تاویږي او په دغه اور باندې به سوځي. او هغه سړي چې په نهر د وینو کې وو دا د سودخورو مثال ده چې څوک سود کوي هغه به په داسې سزا باندې چې په دغه قبر کې به وینې د ده دپاره چې دی ودي تر هغه بل به ملایکې به یې ولي په داخله کې. نو ګورئ دین د نرو ښځو د دواړو دپاره ده. خو چونکې موږ علما اکثره د نرانو خلکو واقعات او احکام ډېر بیانوو څه نه څه نران د دین نه خبر وي، ښځو ته تقریبا بیانونه نه وي، ښځې خبرې نه اوري. الله تعالی لکه قرآن کې چې د نرو دپاره حکم کړی ښځو ته هم احکام آیتونه رالیږلي دي. رب کریم د ستر په متعلق کې ښځو ته حکم کوي. انسان مکلف په ایمان ده، د ایمان نه راوروسته دوم اول مکلف په ستر ده. خو د نر عورت د نامه تر زنګانه پورې ده دغه پټېدن په فرج عین ده. لڅول حرام دي، ګناه کبیره ده. او د ښځې عورت د سر نه تر نوکه ټوله عورت ده. ښځه ټوله عورت ده. صرف په لمانځه کې که ښځه خپل مخ لوڅ کړي، خپله ښځه لاسونه تر دغه ځایه لوڅ کړي، پښې لوڅې شي. په لمانځه کې خو ستر د عورت فرض ده، خو یې ښځې په لمانځه کې دا نه ده عورت. که دا مخ لوڅ ده لمونځ کوي، لاس لوڅ ده لمونځ کوي، پښې لوڅې دي لمونځ کوي، لمونځ یې نه خرابېږي. اما د نظر په لحاظ باندې چې سړی ښځې ته ګوري په غلط نظر باندې ګوري، د ښځې مخ هم عورت ده، د ښځې لاس هم عورت ده، د ښځې پښې او قدمونه هم عورت دي، ویښتان هم عورت دي، ویښتان هم عورت دي. ځکه ابتداء د ایمان راوروسته دوم حکم وایي دستي د ستر کېږي. د ستر یو بهترینه لحاظ دا ده چې نن په کور کې اوسېږي، د کور نه د باندې نه وځي، ځکه د باندې ستر کېدی نه شي. الله حکم کوي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. ای ښځو تاسې په خپلو کورو کې اوسېږئ. الله حکم ورته کوي تاسې په خپلو کورو کې اوسېږئ. د باندې د جاهلیت په شکل باندې لکه پخوا چې جاهلو ښځې د باندې وتې مخونه به یې لوڅ وو، داسې د جاهلیت په شکل د باندې مه وځئ. اول حکم دغه کوي کور کې دننه په پرده کې کېنه. دننه کور کې بیا سخت حکم ده. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام یې د چا کور ته ورځي بې اجازې ورننوتل ناروا دي، اجازه به اخلي. که په کور کې ورېندار ده د سړي سره، د تره ښځه ده، د تره لور ده، د ترور لور ده، د ماما لور ده، خوښینه ده، دا موږ تاسې چې دا محرم بولو، دا هم ټولې نامحرمه دي. نو که په کور کې ګډ وروڼه اوسېده مثلا ورېندارګانې موجودې دي، د تره لورانې د تره زمن موجود دي، تره نه موجود دي، نو چې کور ته ننوځي نبي علیه السلام یې د باندې به غاړې ته اضافي غږ وکړي. او چې څنګه هلته دغه ښځو غږ واورېدو چې سړی راغی، دستي به دوی مخونه پټوي او ننوځي به خپلې کوټې ته. نبي علیه السلام ته چا وویلې لیوار څنګه ده؟ لیوار دا د مېړه ورور خو په ګډ کور کې اوسېږي. نبي علیه السلام ورته الحم و موتن، لیوار خو مرګ ده، لکه یې مرګ نه سړی نشي خلاصېدی، د لیورو نه سړی ځان نشي خلاصولی، ځکه په یوه کور کې وځي ننوځي. دغو نه به هم داسې ډارېږي لکه د مرګ نه چې ډارېږي. موږ چې څه به شي دستي ډاکټر ته منډې ووایي، ولې خو د مرګ نه ډارېږو چې مړه نه شو. چې یو بل مرض راته پیدا شي منډې ووایي ډاکټر ته، ولې د مرګ نه ډارېږو چې مړه نه شو. وایي د لیورو نه به داسې منډې وایي. د دغه رشته دار نه چې په کور کې اوسېږي، که د اکا زوی ده، که د ترور زوی ده، که د ماما زوی ده، که اوښی ده، که د ترور مېړه ده،
که د اندرور د میړه ته چې د هر یو ته دا داسې دي دا رشته داران لکه مرګ داسې به ځان ته ساتي. د دغې وجې نه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښځو ته بیعت ورکوو، لکه نران چې بیعت کوي ښځې هم بیعت کوي، قرآن کې ثابت ده. خو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي قسم په خدای ده حضرت پیغمبر علیه السلام د بیعت په وخت کې پردۍ ښځې ته لاس نه ده ورکړی، په لاس باندې بیعت نه ده کړی. د ښځو بیعت په صادره ده چې یو طرف په نبي اسلام نیولی و، یو طرف په لرې ښځې ناستې وې، ښځو به یې نیولی. سره له دې نه چې پیغمبر علیه السلام نه سطر نه و. ولې نه و؟ ځکه وایي دغه کې ګناه ماده نه وه، معصوم و. خوف د دغه نه و چې ده به په زړه کې پردۍ ښځې ته شوق پیدا شي، په زړه کې دا تصور نه پیدا کېده. الله معصوم ساتلی و، د شیطان یې محفوظ کړی و، د هغه نه سوا بل هېڅوک نه دي معصوم. د دغې وجې نه بله ورځ مې کتاب کود دا نن سبا ښځې شونډې سرې کوي، دانځو کې سرې کوي، نکرو دې لګوي، قسمه قسم ګلان په جوړوي. روا خو دې د ښځو دپاره دا سرخۍ مرخۍ وایي په مخانو باندې روا دې د ښځو دپاره چې اوبه نه منې کوي او دس ورسره کېدی شي. یو خو افغانوکانو داسې رنګ ده چې ونیکلي لکه پلاستیک، اوبه لاندې نه پرېږدي، دا خو بیا اودس نه صحیح کېږي. خو دا نور رنګونه چې هغه اوبه نه منې کوي روا دي، خو لیکن وایي په دغه حال کې خپل پلار ته دې مخامخ نه درېږي، دا پیغله شي کوي، خپل ورور ته دې هم نه درېږي. ولې؟ وایي نن سبا فساد زمانې ده، د دغه ټلویزیون د برکت نه، د دغه ډیزو د دغه CNN او د دغه انټرنیټ د برکت نه په ډېرو ځایو کې چې هلته یو غلط شیان لیدلي دي، سړی جګ شوی د خپلې مور سره یې په زنا بنا کړې، سړی جګ شوی د خپلې لور سره یې په زنا بنا کړې، سړی جګ شوی د خپلې خور سره یې په زنا بنا کړې. نو لحاظه کومې ښځې چې ځان جوړ وي پلار ته دې هم نه مخامخ کېږي. ولې؟ وایي شهوت غیر اختیاري ده، معصوم خو نه ده. انسان کې هر انسان کې ماده د شهوت شته، خو یو نبي معصوم و، نبي ته شهوت نه ورته. که منادم شهوت ورځي، که پیردم شهوت ورځي، که فقیردم شهوت ورځي، دا خو هر چا ته ورځي. یو سپین ږیری شیخ الحدیث مردان کې یو طالب ټوټي و بې باکه چې ده خدمت پرې کوه، بیا یې ویل چې دا سودا شوې ده، خو طالب سودا ده. ورته یې زه یوه پوښتنه درنه کوم، دا د په خدای قسم یې صفا حال به راته وایې، اجازه ده بېادبي خو به نه یې نور تېل وکړه. دا سپین ږیري شیخ ته ویلې تا ته هلک خوند درکوي که نه؟ یې ورته ویلې هو. که خوند نه وایي بیا به الله منې کولو نه، خو خوند راکوي. د دغې وجې نه زه نه ورنږدې کېږم. ښځه هر سړي ته خوند ورکوي. که څوک دا وایي چې ما ته پردۍ ښځه خوند نه راکوي یا پردی هلک خوند نه راکوي، وایي دا منافق ده. ځکه په زړه کې خدای پاک ماده د شهوت بار انسان کې ایښې ده. وایي دغې وجې نه الله تعالی موږ ته ولا تقربوا الزنا، زنا ته ورنږدې کېږئ مه. نږدې کټ څه ده؟ د پردۍ ښځې سره غږېږه به، پردۍ ښځې ته لاس مه ورکوه، پردۍ ښځې ته ګوره مه. ولې چې ور ودې کړه ته سترګې په زنا لګیا شوې، دغه سترګې وایي ډاګي ده د جاسوس د زړه دپاره، د محبت ځای زړه ده. خو چې سترګې ښایسته شی وویني د زړه محبت ورسره پیدا شي. چې نه یې لیدلی محبت پیدا کېږي، سترګې وویني په زړه کې محبت پیدا شي. نو ځکه سترګې به هم نه ورته ګورې، ځکه زنا ته به نه نږدې کېږي. چې سترګه دې ورته وکتله په زړه کې محبت پیدا شو، چې خبر شروع شو محبت نور هم زیاتېږي، چې لاس دې ورکړو محبت نور هم زیاتېږي. ځکه نبي علیه السلام یې چې سړی او ښځه چې یو ځای شو شیطان یې بیسي په منځ کې کېږي. سړي ته ښځه ښایسته کوي، ښځې ته سړی ښایسته کوي. خپله ښځه بې موجود وي، خدای به په نورو ښځو پسې ګرځي. ولې؟ وایي شیطان یې ورته ښایسته کوي. نو الله تعالی اول حکم د ستر کوي د دغې وجه نه. حضرت نبي علیه السلام یې ډېرې ښځې په دنیا کې به ځان پټ بولي، خو په قیامت کې د لوټو ښځو سزا ورکول کېږي لکه په دنیا کې چې بر باندې ګرځېدلې وي. ولې؟ یا به یې کالي نري وي یا به یې کالي تنګ وي. وایي نری کالی چې د ننې بدن ته لیدل کېږي، لکه نن سبا وایي پړونې دا ټیکري د ښځو بعضې داسې دا نري جاذب دي چې ایلرې نه یې غړی رنګ هم لیدل کېږي، مخ هم لیدل کېږي، ویښتان هم لیدل کېږي. د دغه ټیکري او د نه ټیکري فرق نشته. دا د لوڅو ښځو مثال دی. دا کاټن کمیسونه او پرتګونه دي په ګرمۍ په موسم کې کوي، چې دا پنجاب په دغو علاقو کې وګرځي، دا ترقي یافته ښارو کې وګرځي. ښځې هم داسې نري کالي کړي چې د ننې نه د غوړګې رنګ لیدل کېږي، زیړوالی د څرمنې لیدل کېږي. د دغه او د لوڅې وایي هېڅ فرق نشته. چې نری جامه وي هم لوڅه بلل کېږي،
کتنګ وي چې صاف دي بدن تر معلومیږي. صاف دي بدن څه معنا؟ تی لیدی کېږي، مټې لیدی کېږي، غوړګې لیدی کېږي، مخیا کوناټې لیدی کېږي، چې هغه هر ځای سړی پېژني په بدن کې کالیو کې دننه چې دا یې فلانکی ځای ده، دا فلانکی ځای ده. نر چې ګورې رکو ته لاړ شي، د رکو نه جګ شي، دا یې ډېرو خلکو کمیس مخیا شاته بند شي، دا کوناټیو کې په دغه وخت کې داسې ده لکه لوڅ ورته کتل حرام ده. پرتوګ یې اغوستی ده، کمیس هم شته، خو اساس معلوم شو چې دغه ځای هغه عورت ده، ورته کتل حرام ده. د ښځې په لمانځه کې هغه خپل کمیس لرې کړي. چې صاف معلومیږي د بدن د انسان، خو د انسان عورت د نارینه عورت دغه ځای ده، هغه ځای چې په غینه په کالیو کې سړي ولیدو ورته کتل ده چې حرام شو. د ښځې خو ټول بدن عورت ده، چې ټول بدن کې هر ځای لیدی کېږي، هغه ځای عورت بلل کېږي.